د هلمند ولایت لښکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب په هدایت د ښاري حکومت ولي امیر حاجي ملا فیض الله اخوند په مشرۍ د اقتصادي پراختیا او زیربنا کمیټې د خپل کاري پلان د تطبیق او همغږۍ په موخه غونډه ترسره کړله. په غونډه کې د ښاري حکومت ولي امیر حاجي ملا فیض الله اخوند ترڅنګ د تجارت خونې ریاست څخه حاجي اغا محمد، د هلمند موصفیات ریاست څخه انجینر عصمت الله، د کور او ښار جوړول ریاست څخه نوروز مراد، اقتصاد ریاست څخه عبدالنافع صابر او یو شمېر استازو برخه لرله. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره شروع شوله. په پیل کې د غونډې ګډونوال ته د ښاري حکومت ولي امیر د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړه. د په خبره چې د هر هغه ریاست استازي چې د کمیټې د پیژندل شوي کولی شي چې په دې برخه کې په ګډه او همکارۍ سره همدارنګه د اسلامي امارت د اصولو په چوکاټ کې د دې کمیټې سره کار وکړي ترڅو ټولنې کې سته ستونزې له منځه ولاړې شي. همدارنګه د هر ریاست څخه راغلي استازي د اقتصادي پراختیا او زیربنا کمیټې پلان شوي چارو کې د کار کولو ژمنتیا وښوده او ښاروالۍ ریاست ته په دې برخه کې د کار کولو ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې کمیټه به د لاسته راوړنو او د ستونزو د حل په موخه په دوامداره شکل کار کوي.